بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. یو څو خوبونه دي. اورو یې اول خوب ده. خوب کې مې په پولیس لیده. پولیس یې ولیدله په خوب کې. او غواړي چې ما ونیسي او ما پسې یې او زه به یې په هغه باندې هغه ما سره جنجال وکړي، لاس وشي، سلا یې هغه سره. بیا زه په خوب کې هغه نه سلا واخلم او بیا ډېر زور ووهي، جنجال راسره وکړي پولیسي. او بیا دا بیا زه پرې زورور شم او پولیس دا سر یې زه په اوبو کې ښکته کړم او همداسې ساه یې ووځي. سر یې ښکته کړم اوبو کې، همداسې ساه یې ووځي او مړ شي. نږدې خوب تقریبا سبا یې 4:30 بجې وې تقریبا شاوخوا چې بیا راجګ شوم. تاسو ته دا ووایم چې تاسو بیا نو دا خوب یې لیدلی ده، پولیس یې په خوب کې لیدلی، خو وخت د خوب څه ده هغه صحیح نه ده. سهار د اذان نه بعد د مونځ وخت ده. نو دې وخت کې خوبونه چې دي صحیح نه وي، او دا خوبونه د صرف د مشغولتیا لپاره وي چې انسان مشغول کړي، مونځ نه یې پاتې کړي. نو دا وخت کیدای شي ته داسې وخت کې دا خوب تا لیدلی ده چې د ستا د ویښېدو وخت ده، نو د یو 20 دقیقې بعد یا نیم ساعت بعد ته ویښېږې. نو دې وخت کې خوب لیدل بیا صحیح نه وي. دا خوب دې صحیح نه ده، دې کې خیر شر نشته. اعوذ بالله ووایه، د الله نه خیر وغواړه، د خوب شاته مه تېروه نور، او د خوب د شر نه الله نه پناه وغواړه. انشاءالله تا ته هیڅ ضرر نه رسوي. دا بل خوب ده، اورو. وروره بېګا شپه مې یو خوب لیدم. اواز ډېر ټیټ ده. اول مې الله مې د غاړې نه بندوي، ږیره باندې مخ باندې لاس مې وایي، ویښتان به لاسته راغله. بیا مې دا یو وخت یې پام شو، دا نوکان نه مې سم ویښتان جوړ شوي دي چې مې کش کول نوکان یې اوږده شوي دي، ویښتانو غوندې کش کوي، تر بیخه پورې ټول ووتل، لکه د ویښته په ذریعه یا د تار په ذریعه داسې ورو ورو تاوېده، را کش کول به مې لکه تار یا تعجب عجیب خوب ده. بیا خدای راسې ډېر ګنده ولاړ شوم، ډارې کې ودمې راجګ شوم. نور الله علم دا به څه معنا څه تعبیر. نو د ورور خوب یې لیدلی ده، وایي ږیره باندې مې لاس تېرومه او ویښته مې لاس کې راځي، او بیا وایي نوکانو ته مې ګورم، نوکان مې اوږده شوي سم لکه ویښته غوندې، او بیا د نوکان مې کش کومه داسې تار غوندې چې دننه پکې بند دي، همداسې ویښته غوندې چې ووځي کش کېږي، ټول راوباسمه. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې تا ته ښه کړي. د دې خوب معنا دا ده چې تا ته د ګناهونو په وجه باندې یا د غفلت په وجه باندې تا لږ قدر کم شوی ده، لکه د مخکې ویښته ده، مخکې ویښته دا ستا په قدر کمیدل او ستا په مخ باندې، ستا په ابرو باندې او ستا په عزت باندې لږ مشکلات او خبرې پیدا کېدل، او ته څه لاس تېروې. معنا دا چې ته اودس کوې، یو ښه کار کوې، خپل د ځان صفایي کوې، توبه وباسې، الله ته متوجه کېږي، نو دې سره ستا انشاءالله توبه قبلیږي. او دا نوکان چې وباسي، نو د نوکان ویستل په خوب کې دا څه کله بې درده وي، درد نه یې پکې، او ته خپله ارادتن دا وباسي، او دا ډېر ګنده یي، خراب وي، ډېر اوږده یي یا ډېر خیرن یي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. د دې معنا دا ده چې یو څه ګناهونه دي، یو څه شیان دي، یو څه کارونه دي چې ته هغه کوې، لاسونه نه نوکان ویستل کېږي. نو د دې ویستلو نه مراد دا کېږي چې ته غواړې دا شیان ځان نه لرې کړې، یا بېکاره دوستان دي، او یا داسې بیکاره کارونه دي، خراب کارونه دي، مصروفیتونه دي، د موبایل ډېر استعمال ده یا بې ځایه تګ ده. دا ټول شیانو نه ته انشاءالله ته توبه وباسې او الله ته رجوع کوې، ستا توبه انشاءالله الله قبلوي، الله دې درته معافي کوي. او ستا څه کوم ښه اراده ده، نو انشاءالله په دې کې ته کامیابېږي. څه کوم ښه ارادې لرې او کم د خیر ارادې لرې، نو انشاءالله په دې ټولو کې ته کامیابېږي. نو دا ډېر ښه خوب ده. نوکان خوب کې څه ده، دا په دې ملګرتیا، په علایقو او په اعضاد کورنۍ باندې هم تعبیر کېږي، په دوستانو باندې هم تعبیر کېږي، دا ګوتې د لاسونو. او بیا دا نوکان چې دي، دا نوکان نو هغه کم شیان، کم خبرې شیانو باندې چې موږ لکه د دوستانو سره او د خپل روابط کورنۍ سره په شریکه باندې څه کارونه کوو، په شریکه باندې ناسته کوو، په شریکه باندې تصمیمونه نیسو. نو چې کله نوکان په خوب کې کتل کېږي چې هغه نوکان صحیح نه وي، ډېر رسېدلي یا خیرني، نو معنا دغه دا زموږ روابط صحیح نه وي، دا زموږ روابط د دوستانو سره او خپلوانو سره، کورنۍ سره دا صحیح نه وي. او چې کله ته نوکان ښه حالت کې ګورې، یا ته خپله راوباسې یا کش کوې یا یې نیسې، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا ده د اصلاح معنا ورکوي، او په دشمن باندې د غلبې هم معنا ورکوي. چې ستا که څه مشکلات وي، نو که څه دشمنیانې وي، څه
مشکلات نه ټول ان شاء الله رفع کیږي. توبه دې الله قبلوي. الله دې ورته ښه کړي دا خوب. والله تعالی اعلم. د بل خوب د واتساپ کې د واتساپ نمبر زما اوس فعال شوی ده 0315 0092 315 490 15 326. انشاءالله د ویډیو دغه کې لیکو. نو ویډیو د واتساپ دا نمبر مې اوس فعال ده. دې لارې نه هم تاسو خوب لیږلی شئ. یو ورور خپل خوب یې دلته لیکلی ده په واتساپ کې. وایي په خوب کې پیغله جینۍ وویني چې ماشوم ته پی ورکوي څه تعبیر لري؟ نو پیغله جینۍ څه کله هر څوک څه پیغله جینۍ نه څه هر څوک په خوب کې ګوري چې ماشوم ورسره وي او دا ماشوم ډېر وړوکی وي، نو دا په مسؤلیتونو باندې تعبیر کېږي. مسؤلیتونو باندې تعبیر کېږي. وړوکی ماشوم څه ده دا په خوب کې ښه تعبیر نه لري. دا په کارونو او په مسؤلیتونو باندې تعبیر کېږي چې ستا په غاړه اچول شوی ده، تا قبول کړی ده یا ستا په غاړه شوی ده او ته په هغه کې غفلت کوې او ته هغه سر ته پوره نه رسوې او ته په هغه کې سستي کوې. معنا دا چې دا ماشوم غټول ډېر سخت کار ده. انتظار به ورته کوې، صبر به ورته کوې، تکلیف به وباسې او زحمت به وباسې، تکلیف به په ځان باندې. دغسې ستا څه کله ته خوب ګورې ماشوم وړوکی ماشوم چې په غېږ کې دي وي یا ته یې ورکوې یا ستا ده یا ته واده کړی واده دې کړی وي یا نه یې کړی، په ټولو حالاتو کې وړوکی ماشوم په خوب کې څه ده دا یو تعبیر لري چې هغه سختي ده، هغه مسؤلیت ده او هغه سستي ده ستا چې په مسؤلیتونو کې کېږي. که ته لږ متوجه نه شې مشوره او خپل کار ته متوجه نه شې نو تا نه سستي کېږي. دغه خپل دا کار ستا ته سپارل شوی دی دا ته ضایع کېږي، سر ته نه شي رسولی. که څه ماشوم نه دا مور یو لحظه غفلت وکړي نو هغه ماشوم ضایع کېږي. نو ډېر زیات توجه شپه ورځ ته په خوب کې ورته توجه کوي. دغسې دا ستا کار هم څه ده دا کوم زنانه دا خوب کتلی ده چې هر چا کتلی نو د دې تعبیر دا ده چې ته به خپل د کار او مسؤلیت ته متوجه اوسېږي چې دا درنه خراب نه شي او ضایع نه شي. نو دغه ته الله تعالی غوښتی دی چې تا متوجه کړي چې دغه ته متوجه اوسېږه. دا ستا د کار او دا ستا د مسؤلیت دا دومره نازک ده. والله تعالی اعلم. ښه نو دا بل خوب ده واتساپ کې همدغه واتساپ څه اوس فعال شوی ده په همدې کې لیکلی ده. سلام، ما یو خوب لیده چې ګاډي کې کور نه راوځو، مشره خور مې ده او زه یم. اخر قرآن کریم تلاوت راولو، سورة رحمان اورم چې لږ مخکې شم ونې لږ غوندې تیاره وي. زه مې خور ته وایم چې څوک راپسې نه شي د موبایل ګروپ ولګوه. لږ غوندې ویرېږم. بیا مې مور هم ناسته وي، ګروپ لګېدلي وي، قرآن تلاوت کوي. زه بل چاته وایم چې داسې راباندې لګېږي لکه تلاوت د زړه زنګ مې بیایي. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله دې درته ښه کړي. تیاره نه مراد د مشکلات د ژوند امتحانونه، فتنې، مصیبتونه او د ګروپ نه مراد چې ته کوم اذکار کوې، تلاوتونه کوې او دعاګانې کوې او علم حاصلوې، دې سره تا ته رڼا حاصلېږي. او د قرآن کریم تلاوت سورة رحمان نه مراد هم د الله تعالی نعمتونه یادول، د الله تعالی نعمتونو باندې شکر ویستل او د الله تعالی نعمتونو زیاتوالی او په هغه باندې شکر ویستل او همیشه یادول او دغه نه استفاده کول، دغه نه ښه ګټه اخیستل او نورو ته خیر رسول دا دې باندې تعبیر کېږي. نو الله دې درته ښه کړي. دا ډېر ښه خوب ده. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده اورئ یو ورور لیکلی. موږ یو خپلوانو خوب لیدلی، لړی مې په خوب لیدلی او بیا مړ کړی یم. نو دې تعبیر غوښته مالې ودرېږه زه استاد محترم نه پوښتنه درته وکړم. نو دا ډېر ښه خوب ده چې کله لړم څه ده په خوب کې په دښمن باندې هم تعبیر کېږي، جن او شیطان باندې هم تعبیر کېږي. چې کله ته په خوب کې ګورې چې لړم وي او هغه مړ کړې ته نو دا ډېر ښه تعبیر لري. د دې تعبیر دا ده چې ستا چې کوم دښمن ده، که هغه شیطان ده، که نفس ده، که انسان ده، یو حسدګر انسان ده، یو څوک چې ستا ته ضرر رسوي، یو څوک چې دا بدنیتي لري ستا په حصه کې، انشاءالله هغه ته دفع کوې او هغه ضرر تا ته نه رسېږي د دعاګانو په وجه باندې او په الله باندې توکل په وجه باندې او په همیشه تلاوت کول او ذکر کول، خصوصا د شیطان نه، خصوصا زنانه که دا خوب لیدلي داسې ښکاري دا خوب زنانه لیدلی نو هغو ته ډېر ښه تعبیر لري. تعبیر یې همدغه ده چې همیشه په اودس به اوسېږي او که څه مسارات په ده باندې وي، که فکر کوي سحر را باندې شوی یا فکر کوي چې د شیطان او جنیاتو اثرات دي نو انشاءالله دا ټول به ختمیږي د ده په ارادې سره، د الله په کومک سره او د الله په خواست سره، د ده په ارادې سره او د دعاګانو او اذکارو او همیشه په اودس او بودن چې همیشه په اودس واوسېږي نو دې سره انشاءالله دا مشکلات حل کېږي. والله تعالی اعلم.